دوستانو بیا ښه راغلاستئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. نن درته څلور موبایل معرفي کوم چې نوي راغلي دي. سامسونګ ګلکسي لایټ 10 چې مخکې په دې رقم و 10، اوس نوی راغلی یو 10 او دا دی که تاسو وینئ سامسونګ ګلکسي 10 دی پخوانی ماډل و او تاسو لیدلی په شاته یې داسې په بل رقم کامرې درلودې. دې که وینئ په اوږدوالي لکه د هوایي غوندې ډېر ښکلي ډیزاین باندې راغلي. د دې زوم چې دا ډېر لرې نه راخلي. دوستانو که تاسو وینئ د دې موبایل او هغه موبایل کې فرق شته دی، ډېر فرق شته دی. لکه د هغه ډسپلی هر څه کې هم فرق ده او په جی بي رام، بټرۍ، د کامرې میګا پکسل ډېرو شیزو کې فرق دی او ریټ یې چې ده د ګلکسي سامسونګ 10 نه ارزانه دی. نوم یې دواړو یو شی دی، صرف لایټ پکې فرق دی. لکه هغه ګلکسي سامسونګ 10 دی، ګلکسي سامسونګ 10 لایټ دی. دوستانو مخکې کامره هم که تاسو وینئ ښه کامره لري. د وروسته د کامرې او د ټول هغه باره کې هم درته ښیم اخر کې. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ. دا څلور موبایل یې نوي راغلي دي. درته ښیم کامره که زه چک کړم، ګورئ دوستانو ښه سیلفي ده. کامره هم بعد نن سبا دلته که تاسو ګورئ دوستانو 6.8 ډسپلی ده، 8 میګا پکسله کامره، 128 جی بي ممري ده، 8 جی بي رام، 4500 بټري ده. دوستانو مخکینی موبایل سره لکه سامسونګ ګلکسي 10 سره دومره فرق نشته دی، خو بیا هم کامره کې او بټري کې د شیزو کې فرق شته دی. اوس راځو دوستانو ګلکسي نوټ 10 لایټ ته. خوا که تاسو لیدلی نوټ 10 چې و په څنګ کې په اوږدوالي کامرې درلودې، دا چې وینئ ګردې 3 کامرې لري. البته هغه هم 3 کامرې درلودې او که دلته تاسو وینئ د دې نوم چې دی لږ فرق کوي. دا وینئ دی پخوانی ماډل دی، صرف نوټ 10 و، دا دی نوټ 10 لایټ. دوستانو دم چې دی د هغه قیمت چې و ډېر و، د دې قیمت دومره نه دی. دلته که تاسو وینئ دم په همغه ماډل په قلم باندې کار کوي، کولی شي ویډیو عکس له لرې نه پلی کوي یا والی، یا کولی شي له نږدې نه په ټچ سکرین باندې کولی شي دا وکاروئ. البته دا قلم چې ده د کولی شي تاسو په دې پینټینګ مثلا نقاشي یا نور شیزونه کولی شئ. هغې لپاره ډېر راحت دی سړی. دا موبایل خاص د هغه لپاره ده چې څوک ډېر غواړي مثلا پینټینګ دا شیزونه پرې کوي. مخکې کامره وینئ دوستانو، شاته کې وینئ دا رقم ماډل کامرې لري، 3 کامرې لري. میګا پکسل به هم وروسته اخر کې درته ښیم څو میګا پکسل دي کامرې. زما خیال کامرې دي چې دي دومره ښې هغه نه دي، خو بیا هم تاسو دلته وینئ کامرې چې دي دا بل سره همغه مشابهت لري، خو صرف ګردې دي. هغه هم 3 وې، دې هم 3 دي. اما نورو شیزو کې فرق شته، لکه بټرۍ شوه، نورو شیزو کې فرق شته دی. زه یو عکس والم، شاید کامره که تاسو وینئ ښه صفا دی، دومره بده نه دی. اما تصویر ته که ونیئ ډېر صفا تصویر لري دوستانو. میګا پکسل یې زما خیال کم دی. مخکې سیلفي کامره هم که تاسو وینئ بده نه دی. دا وینئ دوستانو تصویر ښه صفا تصویر اخلي. دوستانو د دې که وینئ تاسو 6.8 د دې ډسپلی ده، کامره چې د 12 میګا پکسله ده، ټیټه دی، 128 جی بي رام، 4500 بټري ده. اوس راځو دوستانو سامسونګ ګلکسي اس 60 ته. 999 روپۍ قیمت ده په یورو باندې، 1000 شاوخوا ډالره قیمت یې راځي. نو شاته ګورئ د دې هغه چې دی د ګوتو چاپونه پرې ښکاري، دا به تاسو ته ښه پته په ویډیو کې ښکاري. لکه په د ګوتو هغه پرې پاتې کېږي، دا پخوانیو موبایلو باندې هم وه. او شاته 4 کامرې لري. کامره هم که تاسو وګورئ دوستانو ښه صفا دی، بده نه دی. د زوم هغه هم لري لکه د پخواني موبایلو، نږدې کول، سپیک کول. خو دوستانو د دې چې ریټ ډېر دی، اما
زما په نظر نه ارزي په دومره ریټ باندې دا موبایل. خو بیا هم دې کې هغه آخري ماډل چې دی هغه ښه دی، هغه به هم زه اوس درته ښیم. دوستانو دا ماډل دی، خو دې کې 4 رنګه دي، 3 رنګه دي، لکه بلو شو، سیلوري شو او د پینک رنګ شو. دا که وینئ دوستانو دا هغه موبایل دی، خو صرف رنګو کې فرق دی. اما دې ریټ چې دی لږ زره ټیټ دی. هغه نور شیزو کې هم فرق شته دی. اولنی موبایل دی دوستانو چې دې کې 8 کې ویډیو راغلی ده. مثلا ما په اول ځل داسې موبایل ولید سامسونګ ګلکسي 20 کې 8 کې ویډیو راغلی. دوستانو د پخوانی ماډل سره چې دی لکه فرق کوي، ډیر فرق کوي. لکه دې کامرې چې وګورئ، د دې کامره چې دوستانو اوس ابل سره فرق لري. مثال هغه کې 5 کامرې وي، دې کې 4 کامرې دي. اما دا ښکلی رنګ دی دوستانو، که تاسو وینئ ښکلي ډیزاین باندې جوړ شوی ده. سامسونګ 20 چې دی دوستانو ډېر ښکلي موبایل دی، اما لږ قیمته دی. که تاسو وینئ ډېر ښایسته صفا ډسپلی لري، کار یې ډېر چټک دی. دا یې بیټري دی دوستانو، که تاسو وینئ بیټري پاور یې ښه دی، بد نه دی. دوستانو زه تاسو ته یو شی وایم چې که تاسو غواړئ دا موبایل یې والئ، نو باید اول ښه سرچ به وکړئ. دې موبایلو کې هر موبایل کې فرق دی. ما غوښتل چې دې باندې زه صحیح ویډیو درته جوړه کړم، خو ډېر هغه راځي لکه هره ویډیو چې جوړوئ ډېر وخت راځي او ډېر اوږده راځي. چې ما هر موبایل کې انفارمیشن درکړی چې دا موبایل څو شي دپاره په درد خوري. بعض موبایل د ویډیو دپاره وي، بعض موبایل د عکس دپاره، بعض موبایل د سپیډ سرعت. هر شي دپاره که تاسو موبایل استعمالوئ باید اول ښه سرچ وکړئ چې کوم څرنګه موبایل تاسو غواړئ، څه شي ته ضرورت لرئ، هغه رقم موبایل بیا حواله کوي. قیمت هم ولري، مشکل نه لري. اما بعضې موبایل دي مثال ګلکسي نوټ 10 چې دی هغه کامره کې صحیح نه دی، هغې کامره ډېره ټیټه ده. که تاسو غواړئ ښه عکسونه والئ یا ښې ویډیو وکړئ، زما په نظر ګلکسي نوټ 10 تاسو ته هېڅ په درد نه خوري. ښه دوستانو، ښه زه اوس درته ښیم د دې دوستانو قیمت چې دی له بل سره لږ فرق لري. خو د اخرني قیمت چې دی د سامسونګ ګلکسي 10 الټرا چې دی د هغې قیمت بیا ډېر دی، او هغه ښه موبایل هم دی چې په دنیا کې اولن موبایل زه وینم چې 8 کې ویډیو لري. دوستانو دا 3 ماډل دی، وینه تو 2 ماډل دی. دې کې هم که وینئ دوستانو عمره فرق نشته دی، هماغه شی دی، صرف په رنګ کې فرق دی. لکه یو سیلوري دی، یو بلو دی، او یو چې دی سرچی رنګ چې موږ تاسو ورته وایي هغه رنګ دی. د دې کامرې هم که وینئ 5 دي دوستانو، مګر هم ډېر ښکلی رنګ لري. رنګونه یې زما ډېر خوښ شو. دا نوي سامسونګ چې راغلي لکه دا تاسو وینئ دوستانو څومره ښکلی رنګ لري او ډېر ښکلي به ډیزاین جوړ کړي. خو سامسونګ دا یو شی زما نه خوښېږي، دا ګرد لاک چې تاو کړی دا چې دی لږ زره ضعیف وي، که په مځکه ولګي هغه ولګي زر خش پیولیږي. دوستان دلته که تاسو ګورئ میګا پکسل هر څه تاسو لیدلی شئ. مثلا که ګورئ د دې ډسپلې ولۍ د 6.9 د دې 2 دی. کامرې چې دي 4 دی، کامره کې ښه دی، د نور 48 وه. 128 GB رام دی، انډرایډ لایس دی، بیټري یې کمه ده 4 GB دی او 1 ټرابایټ پورې دا لري. ښه دوستان راځو دا دی اخرنی د سامسونګ موبایل چې 100 زوم لري، سامسونګ ګلکسي 20 الټرا 5G. دوستانو که تاسو وینئ د دې موبایل عکس به وینئ او دلته که تاسو ګورئ دا د دې اصلي 8K ویډیو. ښه دوستانو دا دی اخرنی د سامسونګ ګلکسي 20 اخرنی ماډل. اما دوستانو د هغې که تاسو وینئ زما خوښ نه شو، د ګوتو چاپ ډېر پرې پاتې کېږي، تاسو ته به ښکاري دې ویډیو کې. کامره سلفي یوه ده دوستانو، اما وینئ دوستانو د ګوتو چاپ ډېر پرې پاتې کېږي. اما کامرې کې وینئ دوستانو 100 زوم لري، یعنې کامرې میګا پکسل ډېر غټ دی. دوستانو دې کې یو اپشن دی چې له څنګه هغه راځي، کولی شئ کوم اپلیکیشن یا شی له څنګه کولی شئ هغه کې. او دوستانو کامره چک اوس دې کامره واقعیت هم دومره هغه لري که نه زوم
زوم زه د دې وګورم چې په یو لاس باندې کولی شم که نه دوستانو ډېر زوم لري دا اوس که وینئ دوستانو دې اوویشت دی نو په سل زوم کې سلفي یو رنګ هم درته ډایرکټ ښیي چې په کوم رنګ انتخابوي دوستانو تاسو ډېر سرپراسته لري دا و دوستانو سامسونګ شل اولټرا دوستانو د دې ډسپلی وینئ 6.9 ده یعنې ډسپلی ډېره غټه ده 108 میګا پکسله کامره لري دوستانو بله کامره ده 48 میګا پکسله یعنې کامره ډېره ښه ده انډراید لس دی 512 جی بي لري تر 1 ټرابایټه پورې یعنې 1000 جی بي پورې 15000 باتري لري دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي دا و د څلورو موبایلو انشاءالله د دې به هر یو جدا جدا ویډیو درته راځي کولی شئ هغه ویډیو تاسو وګورئ البته هغه کې ما دې سره څه نه دي ویلي کولی شئ نورماله ویډیو وګورئ او نو که کوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ او که چېرې زموږ چینل ته نوي راغلي صحیح ده زموږ چینل لایک سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې سره لایک کړئ ډېره مننه